دا پر فیسبوک کې یو له هغو ستونزو څخه دا چې ګڼ شمېر اشخاص ورسره مخامخ دي. په نن سبا وخت کې نه پوسټونه وایرل کېږي نه هم پر ویډیو باندې کافي اندازه ویوز راځي. فالوورز ورځ تر بلې کمیږي. څرنګه کولی شو دغه ستونزه حل کړو او ولې دا ستونزه رامنځته شوې ده؟ که چیرې تاسو هم پر فیسبوک کې همدغه ستونزه لرئ نو دا ویډیو له پیل نه تر پایه راسره تعقیب کړئ. خو مخکې د دې چې د ویډیو پر همدغې مین ټاپک باندې پیل وکړو یو کوچنۍ غوښتنه درڅخه کوو تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي هره نوې ویډیو ته د تاسو در ورسیږي. راځو دوستانو د موبایل سکرین ته وګورو چې دغه ستونزه څرنګه حل کولی شو. نو ګرانو دوستانو دا دی تاسو لیدلی سئ چې ما فیسبوک را خلاص کو. په دې ځای کې دا زما د فیسبوک آیډي ده چې تقریبا 20 فالوورز لري. همدا فیسبوک آیډي زه کاروم. تېره ورځ مې دغه پوسټ ترسره کړ. یوازې 3 اشخاصو لایک ورکړ. دا معنا چې نه پوسټونه وایرل کېږي نه پر پوسټونو باندې کافي اندازه لایکس او کامنټ راځي. که چیرې دوستانو زه داسې نور ښکته راسم تاسو به وګورئ چې هر پوسټ چې پر همدغه اندازه لایک او کامنټ اخلي هېڅ پوسټ نه وایرل کېږي. دغه لیکنه یا دغه پوسټ په تېره ورځ ترسره کړی یوازې 7 اشخاصو لایک ورکړی. ورځ تر بلې لایکس کمنټ د لاسه ورکوي په داسې حال کې چې د دغې آیډي فالوورز 20 دي. نو دغه ستونزه هغه وخت رامنځته کېږي کله چې تاسو د فیسبوک خلاف یو پوسټ ترسره کړئ او ستاسو فیسبوک آیډي د کمنټیبل حالات د لاسه ورکړي. که چیرې دوستانو زه راسم په دې پروفیل باندې کلیک واخلم او دې ځای کې موږ تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلو. په دې ځای کې به تاسو چیک کړئ پروفیل سټیټس. په دې ځای کې تاسو لیدلی سئ دوستانو موږ د فیسبوک خلاف پوسټ ترسره کړی او هغه پوسټ یا هغه لیکنه د فیسبوک لخوا ریموف شوې ده. زموږ فیسبوک آیډي اوس مهال د ریسټریکشن سره مخ ده. تر څو چې دغه د ریسټریکشن موده نه وي ختمه شوي له دې فیسبوک آیډي څخه نه پوسټ وایرل کېږي نه پر ویډیو باندې کافي اندازه ویوز راتلی سي ځکه چې دوستانو د ریکمنډیشن د لاسه ورکړی دی فیسبوک آیډي. که چیرې تاسې هم له همدې ستونزې سره مخ یاست نو دا ستونزه نه حل کېږي تر څو چې د وخت موده نه وي پوره شوي. هغه وخت کوم چې فیسبوک لخوا تاسو ته درکول کېږي دغه بندیزونه په 2 ډوله وي. که چیرې سور ټیک په دغه ځای کې درکه نو هغه 1 کال وخت نیسي تر څو ستاسو فیسبوک آیډي جوړه سي. او که چیرې دوستانو درته زیړ ټیک درکه دا بیا 6 میاشتې وخت نیسي تر څو ستاسو فیسبوک آیډي بیرته ریکمنډیبل سي. تاسو لیدلی سئ دوستانو we cannot recommend you anymore. موږ ستاسو فیسبوک په اړه نورو اشخاصو ته نه ریکمنډ کوو ځکه چې تاسو د فیسبوک ټیم لخوا یو پوسټ ډیلیټ شوی ده. تاسو لیکنه غلطه ترسره کړې ده. ښه نو ګرانو دوستانو راځو دې ته چې ولې یو فیسبوک آیډي یا هم یو فیسبوک پیج خپل ریکمنډیشن د لاسه ورکوي. ځواب یې دا ده دوستانو کله چې تاسو کوم غلط پوسټ د فیسبوک کمیونټي خلاف ترسره کړئ او هغه یې ډیلیټ کړي نو ستاسو فیسبوک آیډي له همدغه ډول ریسټریکشن سره مخ کېږي. که چیرې غواړئ فیسبوک آیډي مو دغه ډول ریسټریکشن سره مخامخ نسي نو تاسو دوستانو د فیسبوک ټیم خلاف پوسټونه مه ترسره کوئ. هغه پوسټونه چې هغې کې یو هیواد ته توهین کېږي د یو هیواد ملي بیرغ ته توهین کېږي د همدې ډول پوسټونو څخه ډډه وکړئ تر څو ستاسو فیسبوک آیډي دغه ډول له بندیز سره مخامخ نسي او په راتلونکي وخت کې تاسو له ستونزو سره مخامخ نسئ. دا دوستانو د فیسبوک هغه سخت قوانین دي کوم چې نن سبا ډېر اشخاص ورسره مخامخ دي. پوسټونه نه وایرل کېږي همدا وجه ده چې هغوی پروفیل خپل ریکمنډیشن حالات د لاسه ورکړی. که چیرې تاسو فیسبوک آیډي باندې سور ټیک نو دا 1 کال وخت نیسي تر څو ستاسو فیسبوک آیډي خپل اصلي حالات ته راسي او فیسبوک آیډي مو جوړه سي. که چیرې تاسو ته زیړ ټیک درکړی نو دا بیا 6 میاشتې وخت نیسي تر څو ستاسو فیسبوک آیډي بیرته ریکمنډیبل سي او خپل اصلي حالات غوره کړي. نو دا دوستانو چې څرنګه کولی شو خپل پوسټونه خپل ویډیو وایرل کړو ولې نه وایرل کېږي ستونزه څه ده او څرنګه یې کولی شو حل لاره پیدا کړو. حل لاره شتون نه لري خو مګر تاسو ته مې معلومات درکړه. که دا ویډیو معلوماتي و حتمي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څنګ یې پر بیل آیکن باندې یو کلیک واخلئ تر څو زموږ نوې هره راتلونکې ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. میلاویږو به پر بله راتلونکې ویډیو کې تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.